راته مولا تلو نو اته ورځې تقریر وکړ. پاتم اورس پکې یو بوډا غوندې او جړل چې وی جړل نو دی مولا له کې خیالو کو چې والله سر پیو دا د سپینګری چې اثر شو دام ډیر ده چې تقریر بس کو بوډا راوغختو چې ماما کومه خبره در باندې اثر کړو چې ودی جړل. هغه ورته وی چې ملا سه پختنه ما کا پختنه ما اوی چې نه ما خو مسلې ډېرې وکړې کنه پتا کومه مسلې اثر وي چې وښ وازړه مې چاودای ما مې زړګای لټاوا ما مې زړګای لټاوا وی چې نه ما خو ډېرې مسلې وکړې پتا کومه مسلې اثر وکړ وی چې ملا صاحب بسالو خلاقه پوي مو یو ورغومای پیدا چیله د چیلای بچی ته ورغومای وي پریدای جمع مو یو ورغومای و ډیر پاستا ګیرای وا غریب مرشوای دا تو چې دا مصالې کړو مو دته وکړه نو دا پاستا ګیره دې چې خو څاولا نو مالا مې ورغومای رایات نو ملا صاحب په مصالو نه پوهېږم کما کلیم ژاړو مې په ورغومې پسې کړیې دو نو ملا صاحب په مصالو نه پوهېږم کما کلیم ژاړو مې په ورغومې پسې کړیې دو نو داسې مولا ذمہوار نه یم لکه تیرات یو مولا قاضي صاحب خیال وکړو چې کدا خو عالم خوده او کدا د چرچا د علم شو بیا زما معتبری ختمي دي چې ورکوم الله باس بکو کا پړ لیکړې تخته او کا پړ لیکړم تخت مولا خیال کړی چې ما منطق او ریاضی او حکمت او فلسفه او قران او حدیث او فقه او اصول دا ټول ویلي دیو په څه کې ما سره باس ول قاضي صاحب را میدان ته چې را میدان ته شه دی چې دا سلوه کرخه چولې ده او په د پاسه دا څه شي ده مولا ګوري چې خدای دا خو د ریاضي څخه قرآن نه ده صداغه او استرلاب کرخي مرخم نه دي ومیا ضرور او تاسو غوندې ورته ناست قاضي صاحب په چاړ ده ومیا او چې را قاضي صاحب په دې خو نه پي ومکه پیاڅا او صوبنه تشه راسترا داسې پیاڅا نو وای پاسه په صوبنه تاسو ورته سوچ لوی دې مله سپراکا دا څنګه ملوي چې پندستون کې سبق ویل دا پیاڅا او صوبنه پیژنه نو دیکھو وګورئ قاضي صاحب ته وی چې درم سوال مو کوي چې خلاصې کیږي داسې کرخي چوي کاګي وګي لکه انګريزي چې لیکل شي ویا داسې نو اردو دا نه عربي دا وی قاضي صاحب والله کا پدیم په دې مله لسره شي غوڅ کی متیاز نه پیژنه غوڅ کای چې متیاز کی داسې کاګي وګي ول قاضي صاحب درم مو وای چې بس تخت وای چې درم سوال دا دی چې ټاپ ټیپ ټوپ وای زرویا هغه والله کا پدیم پوي چې مله تر شیخ کی سوټه نه پیژنه اول چې راول وګي ټاپ یا ټیپ یا ټوپ دا زمون ملک ما نکو ما خاموس کې امام پس زور سره ناستم او دیم ناستو امام چې درې رکعاته پوره شو سلورم تپاس نو دیور پس رستو ناواز کوي چې پورا دی منځو شو سلام وکړ ما مې نکته وې چې دا تاخو مزمات
وچه منز دے دمات شکای مامات مالی پا منز کے دے خبرے اوکڑے وچه پا دا سے دوز پسی منز نکی خبرے میں دری کری ہو چالورم لپورتا شو مالا ہے چه منز دے مات شو کډیر سر میں ور سره خوب کو منز بیاو نو تاسو خیال دا یا چرته زپ مانځ کې لیدلم چې ما دا غوته اوچتا اشهد پدې پوهیږي چې دا مې اوچتا کړه کور تراغه مور ته مې وای چې کور دې وران شه بیړی دې غار کا شوزوای دې خراب مالوالی وای چې په مانځ کې جانډې جوړای و دا جانډې بابا صاحب مانی کړی دي نو ما ورته وی چې دا دین د خدای او د رسول دی کدا د بابا صاحب لکه یو مولا تقریر کولو چې د مړو پشپسو کلوا په خا کې د ثواب دی کیر پوخ کې دا ثواب دی پلانې په چرک چالول کونو نیغ به جنت ا د مولا خزه اوریدلی دی هغه خیال کړی دی چې زولې جنت ته نه چرګاله چا مولا کور ته تللی دی ویل چې دا چرکم زه ول خو تعال ته مانځ کې ویل چې چرګ چالال کو نیک به جنت ته زینو مامدا چرګ راونی و چې زه جنت ته لاړ ستا ویل خدای کور روان کدا خو زه خلکو ته ځان له خو نه ویم ولی دی چرګ 100 روپو چرګ دی لال زمړې اول سړیا په آرام کې نه مسله دې کړې وویل مړم خلق را له مړ دې مولا مړ دې مولا مړ دې مولا مړ دې مړه ویلم بولو په کپنې کو خزه ورته پاسه بیختیوزه خخول لدی وړي ویل زمړم چرګ دی ولې لال مړم مړ وی جنازه دی روانه مړه وړه دی ګیره چې لحد کې ورکوس کړه ده خزه ویلو درګي مالې سو وصیت کړه ورکوزه شوی ده ول خخت در پسې لګي بیختی بندای دی ول مړ اچرګ ویل خود ریګن پاس چرا ټوپ کړه دے आवाज کړه دے ویل خلق واوري مولا مړ شو راځي مال تعالی راځي مړی کپن په سر نیغ د لحد نه را ټوپ کو ویل د چاپلار خو به تعالی نو یو رورا هغه کار دی چې مونږ چرګ پسې مړ شو دا دعا کوه چې خدای تانه کچرو تا اسپتال ته می ضرورت مګه دا دعا هر ځای ته چې ورشه شرمخان پکې نه چی خوري فناکای دا کم چې لک خدي دا ګیدړ رونه ګیدړ د دوبي پنیل کې وګورځي تکشین چې ځان ته کتلی چې بیړه غر کا شو خوځشین ګیدړان به مم خپل ځان سره نه پری او کوم په فلار روان دي کارغه په مخ ورغه ویل ماما په خیر شه ویل بس خوریا ډېر بد چارې مې وکړې اوس مې لباس بدل کو حج تروا که خیالو کې دوی چې دې خپل عادت نه پریوزي بیا ګیره پریوزي چې ګیره د سپینه شي او پرې دې نو په بم لګې نو څه کا پرې دې نو پتا څه کارغه ورته چې ماما چې ته دومره خوشوي کارغان خوري زمزم حج ورازه خوري چې مخ کې تله د چرګ په مخ ورغله ماما په خیر جوړ تکړه دا ولې ول خوري ډېرې بد چارې مې وکي اوس مې لباس بدل کو حج ترا ول ماما زم در کړ
پلار ګډړ مخ کې او چرګ او کارغه ورپسې شپه پر راغلي دا یو سوري ته ننوتی دي چې څه شمونو خوري په دې کې بشپه تیر کونو سار به بیا چې ننوتی دي نو ګډړ وای چې ما خریونو زه خو به ودشما او تاسو لمبر په لمبر سوکای کوي چې سوکران وړه کارغه اول سوکای بزو چرګو د شوه دی کارغه تایل چې فریا راشه کنه په دې پنځو زما په دې قوم زور کوا خبرې بکوش په بتیری چا ورته رانی دې شوه دی ورته فریا یو تپوس در نه کومه خو که جواب درانه کو نو مرګ دې زیاده ول ماما وایا ودا تورواله پتا سو کې د کم سن نه را روان هغه ماما والله که خبرې مخ خدای دې څه پیدا کړی ول بس جواب درانه کو خپل ورچوله چې سات تیر د چرګ را پاسولې چې خوریا پاس استاد سوکای نمبر وډه راخله کارغه څه شو دا سه بار لګل چې چرګ رانی دې شو چې خوریا وې زما په قوم داسې په پنځو زور کوو خبره اترې بکوش په بتیرو یو تپوس در نکوم کدي حال نه وینم مرګ دې زیاده وې ماما څه تپوس بس غلط کړی دی هغه د خلقو مزاج زتا سو تخه په یوځه کې لرګي خف کو داس او نامه پکې خو ډانګ بابا ډانګ بابا ډانګ بابا ډانګ بابا ډانګ بابا اوس خلق دا تپوس نه کوي چې لکه دا ډانګ ورته ولي تپوس نشتا خو ډانګ بابا ډانګ بابا ډانګ بابا خزه د سړو نه مخ کیو سړی د خزو نه مخ هر مراد پیاسي لیږي او ډانګ بابا ډانګ بابا مړه سو غلافونه راوړه سو په دی ګونه په خوا ډانګ بابا چې ډانګ تاسو دې ځان نو ته وګورئ قسم په خدای دې دې خلکو حال زو ګورم زماغه اصلي زیارتونو متعلقم شک پیدا شي چې دوی چې غلط دا سره مشهور شوی نه دلته دوه ډمان چامړ کې دوپړو باجو سره ډمي سره تری چلته امړه کې صاحب جوړه شهیدا زما د ترور لور د درې نراله وي بچی می نکیږي جوړه شهیدانو تراله دا تلی صاحب ډانګ بابا چې دا دنیا کرامات هغه سړی وي خوب می ولید چې خلکو نډیر تنګم او دې زنه می وباسي بل چرته می یوسي خلکو راوي کني ټول دنیا رااله چې مونږه وګورو چې دا څنګه به خو چراوي وست دغه سلارګي په قبر کې وای ویل دا ډانګ بابا ورته ځکه ودام استاسو ایمان درته خودو کور عمران شاه خدای نه پیژنې رسول نه پیژنې ک الله الله درته څوکوي ورمنډه کوي نه خدای ډانګ بابا نو مورید لري چې خزه او نر ورته راخلاص دا هغه یو ورځ دا زمونږ د په خبره یو ډېر لوی مالدار سړی وزیر شوی مو سورځو کې ډېر هغه د جلسو پروګرامونه هم جوړول چې پروګرام هم جوړول نو هغه غرمه وا زم مدرسې نه رالم مال چې بھائی میں روټي کھا کے ته وخت گل کرسم نو ما ته چې اسی بھی کھانے ہیں مالاو نو موږ خو پریدي زمون خزه پریدای دي نو زمون روټه دومره د تبخی سکړکو ور سرا زمونږ د وطن د پیشتری ساګو وطنی طرز باندې پوخو خټ کېدل او په د پاسه سور مرچکیا سي جوړېدل او د لرګي کاسا وا پاره کې مې ولا چرومي واستو بیٹک تنو ما ته وی چې ایکي مالې روټي نه ما ته چې روټي کې غړي دې پېین مال ظالم روٹی تے ساگ ویلے پلیٹ کاسا ود لڑکی مال اے او پلیٹ ہے جس نے تیرا نانا جی کھاندا ہوندا اے او پلیٹ ویلا لا تو کھا لے مولانا صاحب تے وتے سی گلاں کر مال خدا دی قسم کہ روٹی خاصو تتا تواڈے نال مل جلسے تے جاسا نہیں تنی جان ایک خاص ا سکړه کرا دغه کوم مړای کې خدا دغه چل کوا او دغه
ورسره یو د بجازیانو صدر واغم واغه یاره میں مرنا مال مردار بھی ہونے ته خاص دا هغه چلو هغه یو خان او نوکرو نا نوکر ډیر تنگو د خان چې ډیر تنگو نه دی نوکری خیالو کو چې نوکری خو پرېدم د خان سره خو چې خپل عمل خو ور سره خان په کمره کې دنه ناشته او د غریب یو غټ کوتک پیدا او ورننه وته دروازې بند او په دې خانه راکې چراکې خو نو درزه همیشه دا وهل ټکول غریبان خکولې دا د په شکل چنده خان لاسم نشي اچولې نو چې خیوال چې خلاص راغ منډه کتانه تر پوټیو چې خپل نوکر وای پولیس راغې نوکر یونی وو کیس پر رجسٹر شو عدالت ته پیش کړ عدالت ته نوکر ته وی چې تا ولې دا خان والے هغه ویل که اجازه دي نو عدالت عالیه کې زت عرض کو ویلو کا ویل د دنیا په تاریخ کې وخایي چې نوکر پاسې دلې یو خان والی دا چرته شوی دی ویل نه نو ویل زه دومره بی ادب یم چې ما د نمک خورلې دی او ما دی وهلو ظالم دی ویم عالم زاو رپورټم پماو عدالت دماغو کې قدرت راوستا چې دا خو رښتیا خان ته وی چې زرو غواړه د نوکر نه معافي کینی مرداروم هغه ورته جزې والم ویلو غواړه معافي کینی اوس ته جهنم ته لګم نو خان ورنږدې شه نوکر ته وی چې बाबूजी माफी तो मैं मांगता हूं लेकिन वो अंदर की बात या तुम जानते हो और या मैं जानता माफी در نوالم غوا کوټه کې خبره ہوتا او ما ته پته ده ظالم او دیم عالم ز او معافیم در نه زغوال دیکھو وګورئ دا وہ اندر کی بات ہے یہ بھی جانتے ہیں اور ہم بھی جانتے ہیں خزے نن رات یو جنې ټلیفونوں کو پټ दुकान के नास मौलाना बिजलीगर साहब हैं मैं जी बोल रहा हूं वे आप हैं माना वे कि वो आप औरतों के पीछे लगे रहते हैं मैं ऐसी लड़की नहीं हूं कि मेरे पीछे भी आप बात करेंगे माला आप कौन लड़की है वे मैं बदमाश हूं और मैं जिन्नात में से ताल्लुक रखती हूं माल मैं देव में से ताल्लुक रखती हूं तुम जरा सामने आ जाओ ना तुम जरा सामने आ जाओ तुम जिन्नात परी हो और मैं देव पता लग जाएगा फिर दादा खजवार खजोलम चिपकोर के टेलीफोन न लगोली दा तमाशे पके शोरू दी خزوله چې پکور کې ټلیفون جینا کوله لګولي دا پکور کې ډېرو خلکو ټي وي خېده وي زه په تلاوت اورم او زه په خخسي زونه ګورم او دا دړدړای دي په کې سګوري ته چې بارودي دا دړدړای دي سګوري وی سي ار راځي په وی سي ار خشه تا خدای هلاک کړي هلاک په وی سي ار کې او خسي زونه په ټي وي کې او خسي زونه نو د دم قوم مبلغینم دمان ٹھیک شو خواب تقریر نیکانو بزرگانو پاک خلق تب خلق وگی خو اس د جمعه پشپا بخلق تبارک الذی تغوگی خو سورۃ یاسین تب وگی خو په جمعتونو کې به تقریر کې دا غه ته بناستو اوس د وی سی آر پروګرامي د جمعه پشپا هغه ته ناست نو د دم قوم مبلغینم دما سار چې تاسو را پاسې یې را بیګا دیولې دا ملنګي په کې لاس اوس خدای خبر چې ملنګي څوک ملنګي دی او چې کلنګي دی او ملنګي دی ها پدې کې بل څه پکې پهلوانی دا کته شه دی پکې بل څه شه دی پکې چې اخبار کہندے ک داسې تو کوئی ګوره کنه اخبار کہندے ملوک دے کس شه
ټول ورځ دا قوم لګیای د ټي وي د ډمانو صفاتونه کوي کنه پیمانه وای ونو د بجلیګر مولا بیړه تباشه چې د قوم ته لګیا دی د بجلیګر مولا و ما پیړای چې د قبر